آفرین زمونږ په مسلمانۍ شه، آفرین زمونږ په افغانیت شه، آفرین زمونږ په انسانیت شه. موږ هسې په نامه باندې مسلمانان یو. نن یو امریکانی پیلوټ راوچتېږي، د امریکې رئیس جمهور ته وایي ویډیو در باندې ګورم چې ته یو قاتل یې، ته یو خاین یې، ته هغه سړی چې موږ په افغانستان کې بېګناه افغانان وانې بمبارۍ یې وکړه او شهیدان هم کړه، بېګناه عراقیان هم شهیدان کړه. او راشه وګوره زمونږ افغانان زمونږ مشرانو ته که په قطر په دفتر کې ناستي او که د افغانستان په حکومت په کابل کې ناستي. اوس برای خدا افغانانو ورونو صفا صفا خبرې درته کوم. طالب په دې خوشحاله کړی دی چې صاحب مهربانه چې ته پوسته ونیسه، ته ولسوالي ونیسه، بس لاړو واشنګټن دې ونیو او وروره د قطر دفتر والا ورته شاباسي د هغې ځینې رالیږي. ملي اردو والا په دې خوشحاله کړی چې ما ته امریکایانو 80 تیارې نور راکړې او وژنه خپل افغانان سره وژنه. و افغانان ورونو د قطر دفتر ته پیسې څوک ورکوي؟ امریکا ورکوي که نه ورکوي؟ ښکاره خبره ده چې دا لوبه د امریکې ده. نو څنګه ته طالبه ته د امریکې نه هلته پیسې الي، دلته د خپل طالب د افغان د حکومت په مقابل کې جنګي او د افغانستان حکومت تم د امریکې نه پیسې الي، تیارې الي او راځي خپل افغانان سره وژني. نو که تاسې چې ته سوله نه کوئ، خو یو صفا اعلان وکړئ چې موږ سوله نه کوو. که سوله کوئ نو تاسې خو بیا موږ ته دغه ولس ته ووایئ که نه، دغه ولس به منځه کړی شي که د یو دوو ترمنځ سوله نه کېږي، خو درېمګړی د هغې فیصله کوي که نه. یو هلته ناست یې په کبابونو په سانو باندې وروره دومره ګېډې وشي په قطر په دفتر کې که دا ټول طالبانو مشران دي، او نور په کابل کې ناست یې وروره په ډالرو نه مړېږي، وروره هغې هلته سوټونه وکړه. او دلته دغه چې ملي اردو والا وژل کېږي، دا مور خور فامیل لري که نه لري؟ او د خدای ظالمانو. او زه دغه شان دي دغه د طالب مور خور لري که نه لري؟ افغانان ورونو موږ دلته راشو، موږ ټول طالبان د پنجابیانو بچیان دي. دا خو دې کې هغه طالبان شته دي چې امریکایانو په بمباریانو کړي، په ودونو وانې په مدرسو وانې بمباریانې کړي، بېګناه تالاشیان بېګناه خلک بېعزته کړه. دې کې هغه شانې خلک شته دي، هغه چېرته لاړ شي؟ ولې موږ ولې بېایماني وکړو؟ ما په دې بمباریانو په هره بمباري وانې ما ویډیو کړې، زما سره ویډیوګانې پرتې دي. په دغه ټاپو باندې والله کې کېږي، په دې والله کې کېږي چې طالب وایي چې ما ولسوالي ونیوله، ما پوسته ونیوله، لاړ وروره په واشنګټن مې فتح کړو. او په دې والله کې کېږي چې امریکایان ما له تیارې راکړي او زه په خپلو ورونو باندې بمباریانې وکړم. د حل لاره شته که نشته؟ دا ویډیو زما وګورئ چې ما ویلې چې دا طالبان چې ولسوالي نیسي دا به نوې هدیرې جوړېږي. او همغه کار وشو، نن طالب دومره وژل کېږي چې لګیا دی چې بمباریانې په همدغه امریکایي پې کوي او پیسې هلته طالبانو مشرانو ته ډالر ورکوي، د افغانستان حکومت ته هم ورکوي. دا وګورئ دواړه ویډیوګانې بیا سره خبرې کوو. افغانانو ورونو د طالبانو یو اتیا ولسوالۍ نیول چې دي، یو اتیا هدیرې د افغانانو د مرګ دپاره نورې جوړې شوې. I'm an Air Force veteran. I'm a wondering why we should focus on voted for a war in a neighborhood that killed thousands of our brothers and sisters. Countless Iraqis. You give a medal. You also gave a medal to a man. ممکن افغانانو ورونو چې ما مخکې په 23 د جون 6 میاشت ما ویډیو کړې وه، ما چې طالبان کومې ولسوالۍ نیسي دا د افغانانو دپاره هدیرې دي. په دې کې به طالب هم وژل کېږي، په دې کې به ولس هم وژل کېږي، په دې کې به ملي اردو والا هم وژل کېږي. ما ته معلومات و چې دا بمباریانې چې دا پروګرام امریکایانو جوړ کړی. طالب چا را پیدا کړو افغانانو ورونو؟ په خدای مې قسم چې طالب همدغه امریکایانو را پیدا کړو. نن درته امریکایي پیلوټ دا ټول حلونه وویل. طالب دغه په زوره را پیدا کړو چې دلته جنګ بانه ځان ته جوړه کړي، موږ افغانان سره ووژني. په ودونو یې بمباریانې وکړې، په مدرسو یې بمباریانې وکړې، په کورونو یې بمباریانې وکړې، د خلکو افغانانو کورونو ته ننوځي، تالاشیانې یې وکړې، بېعزتیانې یې وکړې. دا خو پټې خبرې نه دي افغانانو ورونو. موږ ټول عمر په دې تېر کړو چې ته پنجابی او هغه ورته وایي چې ته امریکانی یې. ته د پنجابي غلام یې او ته د امریکني غلام یې. د خدای په لحاظ د طالبانو مشرانو، د خدای په لاس د افغانستان د حکومت مشرانو، تاسې ته موږ زاري منت کوو. موږ ولس موږ حق لرو په دې وطن کې که نه لرو. که تاسې سوله نشئ کولی یو اسلامي ملک ته ووایو چې راشئ زموږ سوله وکړئ. موږ دغه ولس وغواړئ. موږ د الله د رضا لپاره قسم دی که د یو طرف هم وکړو. زه 40 ساعته تېر یم د خپل وطن دپاره، دا ځان مې د خپل وطن نه قربان دی. خو نور نشم برداشت کولی
دا دې باندې زه نه خوشحالېږم چې په طالب بمباري شوي او دومره مړي پراته دي. زه ګورم دا ویډیوګانې، زه ګورم. په دې باندې زه نه خوشحالېږم چې ملي اردو والا وژل کېږي یا تسلیمېږي. تسلیمي څه مطلب لري؟ یو افغان بل افغان ته تسلیمېږي، خو مجبوري لري. نه وروره یو امریکانی دی، نه وروره بل پنجابی دی، دواړه مجبوریتونه لري. د خدای په لحاظ د دې د حل لاره راوباسئ. دا ټول د دې کفارو د امریکانیانو ګیم دی. موږ او تاسې له چا غلی کړی؟ یو یې راته په پوسته او په ولسوالۍ راته خوشحاله کړي، بل راته په تیارو خوشحاله کړي چې ما ته اتیا تیارې راکړې. زه نالت یم زه په دغه شان تیارو باندې چې زما په خپل افغان وژل کېږي. زه د حالت په دغه شان پوستو په نیولو په ولسوالیو کې چې زما پکې خپل افغانان د منځه دي. کونډې یتیمان هغې ته پام نه دی. په بورکو کې خویندې میندې بیا یو ځي نه بل ځي ته مهاجر کېږي. ځوانان هم خارج ته دي ورشئ د پاسپورټونو په دفتر څومره رش دی. بس یې د طالبانو مشرانو د ستا نږدې صاحب په خدای چې کله مېړه غواړي چې همدغه ټکټو کې مو درشم درپسې قطرله او همداسې لاړ شم کابل ته او چغې کړم چې تاسې ولې روغه نه کوئ؟ ولې د افغانان بې ګناه وژنئ؟ ولې هم تباه او برباد کوئ؟ افغانانو ورونو، نن یو امریکایي او تاسو ته همدا ما ویلي چې راځئ په اروپا کې راووځو. په اروپا کې دلته مظاهرې وکړو د امریکایانو سفارت مخې ته، د اروپا یونین مخې ته مظاهرې وکړو، د خپل وطن د ظلم پوښتنه وکړو. خو تاسې ما سره دومره کسان نه دي راوچه چې مظاهرې من کړي. خو هغه افغانانو نن تاسې وکاته چې امریکایان خپله پیلوټ وایي چې موږ ظلم کړی. موږ حق لرو چې دلته مظاهرې وکړو. اوس هم باید چې دا مظاهرې وکړو. دا اوس هم ټول ګیم د امریکې دی. په الله سپارم، پاکستان خو د هغې په لاس کې دی.